د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لومړي ځل د کوروش غیږنیونې سیالۍ ترسره سوې. یادې سیالۍ د هیواد د 9 ولایتونو د غیږنیونکو ترمنځ تېره اونۍ پیل او 3 ورځې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې هرات لومړی، فراه دوم او کندهار درېیم مقام خپل کړ. د کندهار د سپورټ امیر مولوي ابرار احمد لبیب وایي چې دغه سیالۍ د تیر خلاف د سپورټي معیارونو پر اساس ترسره سوې. لبیب دا ډول سیالۍ د غیږنیونې د پیاوړتیا لپاره ګټورې بولي. په دې توپیر د هغو سره دا دی، دا تقریبا یو نفر څلور ورځې دا په 15 دقیقې وخت دی. په دا 15 دقیقې کې د خپله غېږ باسي او په دې غېږ کې غذاره پر یوه طرز باندې نه دی، خاص پر ملا به لګېږي. نو دا لاس یې کول او دا پر بغل باندې غځارېدل دا دغسې جلا دي، دا نشته په دې کې. پر همدې مهال یو شمېر غیږنیونکي وایي غیږنیونه پخوانۍ دودیزه لوبه ده چې افغانان یې له پخوا راهیسې ترسره کوي. دوی وایي که زمینه ورته برابره سي په بهرنیو هېوادونو کې هم د لوبېدو وړتیا لري. بیخي د ډېره وخت زموږ د پلارو د نیکه څه دغه موږ ته راپاته ده چې پلرو مې سته، نیکهګانو مې سته. نو اوس یې موږ باسو او دغه اوس تاریخ چې د طالبانو راغلی دي دا زموږ غېږ ته یو څه دغه ورکړی دي چې بهر لره به ځي. ښه پوره اطمینان به ځان لرم، ځکه چې په لوبې کې خو ورځ او بایلل شته، نو ما به خپله آمادګي نیولې ده او زه ډېر اطمینان به ځان لرم. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هر کال د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي چې د هیواد د ولایتونو ترڅنګ د بلوچستان ایالت اوسیدونکي هم پکې ګډون کوي. غیږنیونکي وایي دغه لوبې د کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو په یووالي کې مهم رول لوبولی.